چا دعوا کړې او چا عریضه کړې او دا جای غصب کړی د جماعت مولوي صاحب. اوس امارت اسلامي افغانستان چې کوم امر و هغه د په جای کولو چې هغوی ویل چې تاسې دا جای ړنګ کړئ، موږ بالکل دې خبر ته حاضر آماده یو. د دوی حکم ته موږ لبیک وایو. دا د هلکان هم راوستلي انشاءالله دا امر دوی به په جای کېږي، دا جای موږ ړنګوو. نور انشاءالله هېڅ قصه نشته. هغه امر ورته ورکړه مولوي صاحب چې دا دیوال د صبر وکړه، دا ورسۍ لرې کړئ. دې ته به هم ور ورسېږي، وبه یې ګورې چې ړنګ یې کړو. که په دغه ځای خدای ابدېږي، خدای دې په آباد شي. ورشه هلکانو، لرې لرې. بس بس زي 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 ورشي کنه او ولې سترګې غړوای زي ای خواته لکانو ته وای چې لري شي. بس دغه دیوالونه او دغه دواړه دیوالونه چې کومو دا مونږ وغورځول او دغه ویډیو هم تاسو ته بس درولې کله تاسو خپل اقدامات پې وکړئ.